مینه مې سترګو کې د مینې په قیمت واچوه، زما په لپه کې د خپل زړګي دولت واچوه. هر خوا چې ځې ځه خو ماښام مې د زړه کور ته راځه، زما دپاره په خپل ځان کې د عادت واچوه. زه یم کلثوم زیب، ادیبه او شاعره د پښتو اردو لیکواله. زما بنیادي چې کوم کار دی نو هغه د افسانې، د ناول او د شاعرۍ دی. په اردو پښتو دواړو ژبو کې لیکل کوم. زه آرټیکل لیکم، ما 13 کاله استازي هم کړې ده او زما ادب سره تعلق تقریبا د 40 کالو راسې دی. ما کله په اتم کې ړومبې غزل لیکنه ما پښتو کې لیکلی نو هغه غزل څه داسې شان و چې یو ارمان مې دی په زړه کې غلی غلی غوړېدلی، ښکلی باغ ډک د ګلونو پکې دواړه ګرځېدلی. یا سارا کې دواړه ورک وې د یو بل نه لرې لرې، تا نارې ما ته وهلې ما نارې تا ته وهلې. د هغې نه پس ما افسانه په اردو کې ولیکله، بیا ما په پښتو کې ولیکله. دا دې ته تاسو فطري یو څیز ووایي، خدایي چې قدرت چاله څه ورکوي. حالانکې هغه وخت زه په دې نه پوهېدم چې دا زه څه لیکم، د دې بیکګراونډ څه دی، یا راتلونکي وخت کې دې ته زه سوچ کوم دا به کوم طرف ته. زما تږې سترګې کتاب په 2000 کې چاپ شوی و چې کله د پښتو عالمي کانفرنس و د هغې په موقع باندې چاپ شوی و. دا زما ړومبی کتاب و. ناول را روان دی اوس په دې 15 ورځې کې چې دی نو به مارکیټ ته راشي. د چاندګل په نوم باندې دی او چاندګل د یو داسې کورنۍ لور ده چې هغه ډیره لکه څنګه چې د پښتنو په روایاتو کې دننه غرق د جاګیردار یا د زمیندار یا د غټ خان لوري، دغه سخت روایاتو دننه هغه کور دی، په هغې کې څنګه هغه روایات ده ماتوي، بیا څنګه مخکې ځي. نو دا دغه ناول دغه جینۍ باندې دی ډیر مضبوط کیریکټر والا جینۍ ده او هغې دنیا ته دا ښولی دي چې که چېرې جینۍ له موقع ورکړی شي هغه څنګه دنیا ته مخې ته راتلی شي. 2 ځله زه لاړم افغانستان ته. یو ځل موږ تللي وو د خوشحال فکري ادبي بهیر یو تنظیم دی غټ چې هغه د پاکستان او د افغانستان کم پښتانه لیکوال دي نو د هغه جوړ دی او په هغې کې زه د صوبې صدارت کوم دلته پښتونخوا کې. نو موږ هغې کې تللي وو، نو هغې کې بیا موږ د لیکوالانو او ادیبانو دپاره هغه یو لار ټاکله چې موږ به د هغه ځای د دې ځای پښتانه څنګه په یو فکر او سوچ باندې مخکې ځو. بیا دا اوس موږ په 2019 کې لاړو، هغه موږ نړیوال امن کانفرنس حوالې سره تللي چې هغې کې سیاسي لیډران هم هغې کې تللي وو، لیکوالان هم تللي وو. دا زما خوش قسمتي ده چې زه په یو څو هغه کسانو کې وټاکلی شوم چې ما د سرکاري منظور شوی کوم د پښتو نصاب و د پیلي کلاس د هغې نه واله 12م پورې چې کومه پښتو منظوره شوې وه د هغې نصاب منظور شوی، زه د هغې حصه پاتې شوم. سماجي، سیاسي او ادبي دا آرټیکل زه لیکم وحدت کې، پښتو کې، لیکوال کې. خو زمونږ د پښتنو لیکوالو ښځو تنظیم نو بیا مونږ د ډېر وخت نه به اردو تنظیمونو سره نو هغې کې به زمونږ هغه عمره دغه نه کېده. نو دا مونږ سوچ وکړو مونږ د دې خویندې ادبي لښکر په نوم باندې یو تنظیم جوړ کړو. نو دې کې اوس مونږ نثرنګارې هم دي، شاعران هم دي را سره، نوي جینکۍ هم شته او زمونږ چې کومې پخې او زړې ملګرې وې هغه هم شته. ما بې شمېره ایوارډونه اخیستي دي خو چې کوم لکه زه پې فخر کولی شم، خوشحال خان خټک ثقافتي ادبي جرګه چې هر کال یو ښه کتاب له او ښه لیکوالي له ورکوي، هغه ما 3 ځله اخیستی دی. فخر پېښور ایوارډ ما ته میلاو شوی و که نه. نو دا زما دپاره نوموړي انعامونه وو چې ما اخیستي وو. یو کال خو نه شو د شوګیر سره دې څه وکړمه، د مینې خوبه د تعبیر سره دې څه وکړمه، او یاد به دې سو په مینتونو په جرګو رابلم، یاد به دې سو په مینتونو په جرګو رابلم، چې ته را نغلې د تصویر سره دې څه وکړمه.